د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زښته ډېره کمه شوې، خو بلخوا د افغانستان او قزاقستان ترمنځ بیا 63% لوړه شوې ده. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په داسې حال کې چې د سیمې اقتصادي انډول د بدلون په حال کې دی، تازه شمیرې ښیي چې د افغانستان سوداګریز لوري ورو ورو بدلیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په بې ساري ډول 53% راکمه شوې، خو په مقابل کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې 63% پراخې شوې دي. د پاکستان د نیشن ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 26.1 میلیارد ډالرو څخه یوازې 594 میلیونه ډالرو ته راټیټه شوې ده. د دې کمښت تر ټولو لوی لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو تړل کېدل بلل شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې خبر ورکړی چې دغه وضعیت دواړو هیوادونو ته مالی زیان اړولی، خو تر ټولو دروند تاوان پاکستاني صادروونکو ته رسیدلی دی. یاده اداره زیاتوي، که څه هم د لارو د بیا پرانیستلو لپاره هڅې شوي دي، خو دا بهیر د پاکستان له لوري ځنډول شوی. چارواکي ټینګار کوي چې تر هغه به لارې تړلې پاتې شي څو دواړه لوري یو بل ته د باور وړ تصمیمونه وړاندې نه کړي. دې حالت د سیمې پر سوداګریز باور او اقتصادي ثبات جدي اغیز کړی دی. بل لور ته قزاقستان له افغانستان سره د سوداګرۍ د پراخېدو خبر ورکوي. د قزاقستانیو چارواکو په وینا په تیر یو کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 63% زیاته شوې ده. راپورونه ښیي چې د 2025 زیږدیز کال د سپتمبر او ډسمبر ترمنځ افغانستان ته د قزاقستان صادرات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 71% لوړ شوي دي. کارپوهان باور لري دا بدلونونه ښیي چې افغانستان هڅه کوي خپل سوداګریز انتخابونه متنوع کړي، خپل سوداګریز انتخابونه هر اړخیز کړي او له نوو سیمه ایزو شریکانو سره اړیکې پراخې کړي. تاسو د دې بدلون په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې ولیکئ. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.